شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا صفا صفا بیانوي. مونږ دا نازل کړي دي د قران په حیثیت سره په عربی ژبه کې د پاره د دې چې تاسو اهل عرب په خپو هشي. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې قران د وحی کولو په ذریعہ په بهترینه طریقې سره واقعات او حقیقتونه بیانوو. کنه نو د دې نمخ خو د دې سيزونو نه ته بالکل نه خبره وي. دا د هغه وخت خبره ده کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل بابا جی ما خوب لیدلې دي چې یو لستوري دي او نور او سپوږمۍ ده او هغه ما ته سجده کوي. په جواب کې ورته پلار وویل زویا دا خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په آزار پسې در پسې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکار دشمن دی او همدا سی بکیږي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستا رب تا د خپل کار د پاره خوښ کړي او تا تبا د خبرو حقیقت ته د رسیدلو چل اوخی او پتا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سي پوره کړی لکه څنګه چې د دین مخ کې هغه ستا په بزرګانو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام باندې خپل نعمت پوره کړی دی. یقینا چې ستا رب خپوها او د حکمت خاوند دی. حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او داغه درونو په قصه کې د دې تپوس کوونکو د پاره لوی نخدي. دا قصه داسې شروع کیږي چې داغه رونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د ضرور دوه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات فخ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو. رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی. نو یوسف وجنی یای چرته وګرځوي چې تاسو د پلار مخه یوازې تاسو تشي. د دې کار کولو نه وروسته بیا نیکان جوړ شي. په دې باندې په هغه کې یو ویل یوسف وجنی ما کو خامخاسو کوي نو دې په یو جوړ کوی کې واچوي یو لاروی قافله به راو باسي. دا فیصله وکړه او هغه لاړل. خپل پلار ته ویل بابا جی تو ولی د یوسف په عقله په مونږ باور نه کوي او حال دا دی چې مونږ داغو رښتینی خیرخوایو. سباله زمون سره اولېګا صبح اخري اوسکی او په لوبو با هم زړه خوشاله کړی. مونږ داغو د حفاظت لپاره موجود یو. پلار ورته ویل دغه بوتل ما غم جنوي او زما سره یره دا چې چرته شرمخي اونخوري کله چې ستاسو د فکر نوي. هغه جواب ورکړو کو ډیرانه شرمخ اوخړو او مونږ دومره لوی ډله یو نو بیا خو به مونږ ډیر بیکار یو. دغه شان چې په ډیر کوششي کله هغه بوتلو او هغه فیصله وکړه چې دې په جوړ کوهي کې پرېږدو نو مونږه یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت راشي چې تبا د خلکو ته داغوی دا کار وریادوي. دوی د خپل کار د انجام نه خبره دي. ما خامغوی په جړه انګولا خپل پلار لراغلل او ورته ویل بابا جی مونږ د منډي مقابله کوله او یوسف مونږه د خپل سامان سره پرې خو دیو چې په دې کې شرم افراغه او هغه اوخړو. ستابه زمون په خبره باور ناراضي اگر کو مونږه رښتینی یو. او هغه د یوسف په قمیص باندې د دروغ وینه لګولې و او راي وړو چې دای واوریدل نو پلار ورته وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو لوی کار آسان کړو. ډېر خدا صبر وکوم او په ښه طریقه به صبر کوم. کوم خبره چې تاسو جوړوي په هغه باندې خاص د الله نه صبر غوښتل کېدی شي. هلته یو قافله راغله او هغه خپل اوبو والا دوبو راوړلو د پاره اولېګو. اوبو والا چې کوهی ته بوقه ور واچولا نو یوسف ولیدو او چغې کړه مبارک شه دلته خو یو هلک دی. هغه د تجارت د مال په خیال دې پټ کړو حالکه سچ هغه کول الله دا غینا خبردار وو. اخر دا چې هغه په لږ قیمت باندې په 100 درهمو خرڅ کړو او هغه داغه د قیمت په معاملې کې د زیاتې تمدار نه وو. د مصر کم سړي چې دی واغستو هغه خپل خزي ته وویل دې په خه طریقه ساته کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدمن ثابت شي یا دې مونږه خپل ځای جوړ کړو.
په دې طریقه مونږ د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معاملې باندې د پوهېدلو د پاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو. الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پوهیږي نه. او هر کله چې هغه پر ځواني ته ورسېدو نو مونږ ورلا د فیصله کولو طاقت او علم ورکړو. په دې طریقه مونږه نیکانو خلکو لا بدل ورکو. د کمی خزي په کور کې چې هغه وو هغه د دې سره د مینتو پسته خبري شروع کړې او یو ورځي دروازه بند کړې او وی ویل چې راځه. یوسف ورته ویل په الله پوری پناه غواړم، زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅ چیرې خلاصې نشي مونږه. هغه د دې طرف ته وړاندې شو او یوسف هم داغه طرف ته وړاندې کېدو کچري د خپل رب دلیلی لیدلې نه وي. داسې وشو د پاره د دې چې مونږه د دنیا بدی او بهایي لري کړو. په حقیقت کې هغه زموږ په غوړه بندگانو کې وو. اخر دا چې یوسف وړاندې او هغه رستو دوانو دروازې طرف ته منډه کړه او هغه درستونه د یوسف قمیص پر راخکلو اوښلو. د دروازې سره دوانو داغه خاون حاضر اولیدو. داغه پلیدو سره خزي زر اویل څه سزا ده داغه سړی چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دې نه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دکړي شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي. یوسف ویل هم دې زمادن خلولو کوشش کولو. دغه خزي د خپل کورنۍ یو سړی مناسبه گواهی پیش کړه چې کو د یوسف قمیص د مخ نشلې دلې وی نو خزه رښتینی ده او دې دروغجن دی، او که د دو قمیص د ورستو نشلې دلې وی نو خزه دروغجن ده او دې رښتینی دی. چې خاوند یو قتل چې د یوسف قمیص د شاده طرف نشلې دلې دی نو وی ویل چې دا ستاسو د خزو مکرونه دي. واقعي ستاسو مکرونه د لوی غضب وی. اے یوسف دا خبره شاته وګرځوا او اے خزي ته د خپل ګناه معافي وغواړه، ته په اصل کې خطاکار وې. د خار خزو په خپلو کې مشوره کړه چې د عزیز خزه په خپل ظلمي غلام ورپسې شوی دا منی لیونه کړی دا. زمون په خیال خو هغه ښکارا غلطي کوي. هغه چې داغوی دا د مکر نه ډکه خبري واورې دي نو هغه راو غختلې او داغوی د پاره تکیادار مجلس ولګو او په میل مستیا کې د هرې خزي مخې ته یو چاړه کې خودلا. بیا عین په هغه وخت کې کله چې هغه د خوراک د پاره میوه پرې کولې هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخې ته راوځه. کله چې داغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناڅاپه چغې کړې حاشا لله، یعنی پاکی دا الله لرا. دا سړی خو انسان نه دی، دا خو یو بزرګه فرښتہ ده. د عزیز خزي اویل اومولیدو دا دی هغه سړی چې د دې په حق له تاسو په ما پوری خبري جوړولې. بهشکه ما کوشش کړې وو چې دې په ما عاشق شي خو دې بچ پاتې شو. کو دې زما خبره نه مني نو قید بکړي شي او ډېر بخوار او ذلیل شي. یوسف علی السلام اویل ای زما ربا، قید می د هغه کار په نسبت ډېر فخ دی کم چې دوی زمانه غواړي، او کچري تا د دوی مکرونه زمانه من نکړل نو زه به د دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم. داغه رب داغه دعا قبول کړه او داغه خزو مکرونه داغه نه دفع کړل. بهشکه هم هغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهه دی. بیا داغوی په خیال کې راغله چې د یوې مودې د پاره د قید کړي، حالکه هغه داغه د پاکوالي او د خپل خزو د نخرو ښکارا نخې لیدلې وي. قید خانه ته د دې سره دوه غلامان نور هم داخل شو. یو ورځ په هغه کې یو دته اویل ما په خوب کې لیدلې دي چې زه شراب نه چوړم، بل اویل ما لیدلې دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتی دي او مارغان خوري. دوه اویل مونږ ته د دې تعبیرونه او خیا مونږ ته یو نیک سړی ښکارې. یوسف ورته وویل دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي داغه دراتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه او خیم. دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ترا کړی دی. واقع دا ده چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دي دا چې په الله ایمان نه راوړي
او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی دا زمون دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بلچا بندگان کړی نه یو لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي اے د جیل ملګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی تاسو چې هغه پرېګ دی او د بلچا بندگی کوي نو هغه خو بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورلا ایخي دي الله دا غوي د پاره څه سند نه دی نازل کړي د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بل چا د پاره نشته داغو حکم دی چې به داغونه د بل چا بندگی مکوي دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده خو اکثر خلک پوهیږي نه اے د جیل ملګرو ستاسو د خوبونو تعبیر داده چې پتا سي کی با یو پخپل رب د مصر په بادشاہ باندې شراب کوي او پاتې شو هغه بل نو هغه با پسولې کیږي او مارغان با داغه سر په ټونګو ټونګو خوري فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو ته پوس کولو بیا په هغوی کې چې د چا په حق له دا خیال وو چې هغه به خلاص شي نو هغه ته یوسف علی السلام ویل چې خپل رب د مصر بادشاہ ته زما ذکر وکړه لیکن شیطان هغه په داسې غفلت کې واچو چې داغونه خپل رب د مصر بادشاہ ته دغه ذکر کول هیر شو او یوسف علی السلام ډیر کلونه په قید خانه کې تیر کړل یو ورځ بادشاہ ویل ما په خوب کې لیدلې دي چې او سربېغ واغانی دي چې او ټپي واغانی خوري او د غلې او شنو وګي دي او نور وو وګي وچ اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخی کو تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ خلکو ورته ویل دا خو د ګډوډو خوبونو خبرې دي او مونږه د دې خوبونو په مطلب نه پوهیږو په هغه دوه قیدیانو کې چې کم بچوي وو او ډېر مدپس ورته اوس خبره وریاد شوه هغه ویل زه درته د دې تعبیر خیم ما لکشان په قید خانه کې یوسف ته ور اولېګا هغه لاړو او یوسف ته ویل اے یوسفه اے رښتینیا ما ته د دې خوب مطلب اوخیا چې او سربېغ واغانی دي چې او ټپي واغانی خوري او و شنو وګی دي او و وچ شاید چې زه هغه خلکو ته واپس لاړ شم او شاید چې هغه په هشي یوسف علی السلام ویل تاسو به وکاله پرلی پسې کارونده کوي په دې دوران کې چې کم فصلونه تاسو اورې به نو داغې نه با بس لګایسا کوم چې تاسو خورئ را بهر کړئ او باقی په خپل وګو کې پرېګ دی بیا به وکاله ډېر سخت راشي پاغي کې با هغه ټول غلا او خړې شي کوم چې داغه وخت لپاره تاسو جمع کړی وي کله پاتې شي نو بس هغه به پاتې شي کوم چې تاسو محفوظ ساتلی وي د دین رستبا بیا یو کال داسې راشي چې پاغي کې با د باران په ذریعہ د خلکو فریاد واوري دي شي او هغوی با رسونه نه جوړوي بادشاہ وویل دې مال راولې خو چې کله د بادشاہ استاد یوسف علی السلام لورغه نو یوسف علی السلام ورته وویل خپل رب بادشاہ لا واپس لاشه او داغونه تاسو کړه چې د هغه خزو څه حال دی کوم چې خپل لاسونه پرې کړی وو زما رب خو داوی د مکارای نه خبر دی نو بادشاہ داغه خزونه تاسو کړو په هغه وخت کې تاسو ته څه معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف د عاشق کولو کوشش کړی وو ټول په جمع وویل هاشا لله پاکی دا الله لرا مونږ خو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزو وویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو بهشکه هغه بالکل رښتینی دی یوسف علی السلام وویل د دین زما غرض داوو چې عزیز تا دا معلومه شي چې ما پښیشا داو خیانت نه وو کړي او دا چې سو خیانت کوي داغوی مکرونه الله نه کامیابوي زس د خپل نفس صفای نکوم نفس خو سره بدای ته آماده کوي سیوا د دینه چې پچا زما د رب رحمت وي بهشکه زما رب ډیر بخونکې مهربان دی بادشاہ ویل دې مال راولای چې زه دې د ځان لپاره مخصوص کړم
کله چې یوسف علی السلام داغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زموږ سره عزت او مرتبه لري او ستا په امانت باندې پوره باور ده. یوسف علی السلام وویل د ملک خزانه ما ته حواله کړه، زه حفاظت کوونکی يم او علم هم لرم. په دې طریقه مونږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام لپاره د اقتدار لار هواره کړه. هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي. مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت وکاو او د نیکانو خلکو بدله نه ضایع کوو او د آخرت بدله د هغه خلکو لپاره زیاته بهتره ده څوک چې ایمان راوړي او د الله د یری کار کوي. د یوسف علی السلام رونه مصر ته راغلل او هغه ته حاضر شول. هغه دوی او پیژندل خو دوی داغونه ناشنا وو. بیا چې کله هغه د دوی سامان په نوکرانو تیار کړو نو د تلو په وخت کې ورته وویل تاسو خپل ناسکرور مال راولئ. ګورئ نه چې زه څنګه ډکه پیمانه ورکوم او څومره ښه مېلمستیا ورکوونکی یم. کو هغه مو را نوستو نو زما سره ستاسو دپاره هیڅ غله نشته بلکې تاسو زما خواله هم مرازئ. هغوی وویل مونږ به کوشش کوو چې پلاری را لېږلو ته راضي شي او مونږ به داسې ضرور کوو. یوسف علی السلام خپل غلامانو ته اشاره وکړه چې د خلکو د غلې کم قیمت ادا کړي دي هغه پټ د دې په سامان کې کېږدي. دا کار یوسف علی السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال او پیژني یا به د دې سخاوت احسانمن شي او شاید چې بیا واپس راشي. کله چې هغوی خپل پلار لاړل نو وی ویل بابا جی د بیا د پاره په مونږ باندې غله بند شوی دا نو ته زمون رور زمون سره اولېګا چې غله در لراوړو او داغه د حفاظت مونږ ذمہوار یو. پلار ورله جواب ورکړو آیا زه د دو په حق لا پتا سو باندې هغه سي اعتبار وکړم لکه څنګه چې می مخکې د ضرور په حق لا پتا سو اعتبار کړي وو. الله خو بهتر حفاظت کوونکې دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکې دی. بیا چې کله هغوی خپل سامان پرانستو نسګوري چې داوی مال هغوی ته واپس ورکړي شوی دی. د دې په لیدو سره هغوی چغې کړې بابا جی نور مونږ سغاړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی. بس اوس به مونږ زو او د خپل بال بچ لپاره به غله راوړو د خپل رور حفاظت به هم کوو او د یو اخبار به هم زیات راوړو دومره غلبه په اسانه سره زیات شي. پلار ورته وویل زه دې هرگز تاسو سره نه لېږم تر څو چې تاسو د الله په نوم زما سره وعده ونه کړئ چې دې به مال ضرور واپس راولئ بغیر د دې نه چې تاسو چرته گیر شئ. کله چې ورله هغوی خپل وعده ورکړه نو هغه وویل ګورئ زمون په دې قول باندې الله نظر لرونکی دی. بیا یې ورته وویل ای زما بچو د مصر د بادشاہۍ زیتا په یو دروازه مو ورننوځئ بلکې په مختلفو دروازو ورننوځئ لیکن زه د الله د حکم نه تاسو نشم بچ کولای. داغه نه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي. په هغه باندې زما باور ده او څوک چې باور کوي نو هم په هغه دی کوي. او اوشهم داسي چې کله هغوی د خپل پلار د وینا مطابق په مختلفو دروازو باندې خار ته ورننوتل نو داغه دا احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ پکار را نغی. بس د یعقوب علی السلام په ځل کې چې کم شک وو داغه د لری کولو لپاره هغه خپل کوشش وکړو. بهشکه هغه زمونږ د ورکړې شوی تعلیم په وجا د علم خاوند وو لیکن اکثر خلک د معاملې حقیقت نه پیژني. دوی چې یوسف علی السلام ته ور ورسېدل نو هغه خپل رور ځان ته جدا راغوښتو او ورته وویل چې زستا هغه رور يم کوم چې ورک شوی وو. اوس ته د هغه خبرو غم مکوا کوم چې دوی کوي. کله چې یوسف علی السلام د دې رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه د خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله. بیا یو आवाज کوونکی आवाज وکړو اے د قافلې خلکو تاسو غلیه. هغه را واپس شو او تپوسې تری وکړو تاسو سسیز ورک شو. سرکاري نوکرانو وویل د بادشاہ پیمانه زمون نوره کده او د هغوی جمعدار وویل چې کم سړی راوړه نو داغه د پاره د یو اخبار انعام دی د دې زه ذمہ اخلم. هغوی وویل په خدای مو دې قسم وي
تاسو ته معلومه ده چې مونږ دې ملک ته د فساد لپاره نه یو راغلي او مونږه غلو نه یو. د بادشاہ کسانو ورته وویل خدا که تاسو خبره دروغ شو نو د غل څه سزا ده؟ هغوی وویل د غل سزا چې د چا په سامان کې سیز راوخته هغه دی په خپل سزا کې اونول شي. زموږ سره خو د داسې ظالمانو د سزا هم دا طریقه ده. پس داغه یوسف علی السلام د خپل رور نه مخکې داغوی د بارونو تلاشي شروع کړه. بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سیز راوستو. په دې طریقه موږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه. داغه دا کار نو چې د بادشاہ په دین یعنی د مصر د بادشاہي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې. موږ چې د چا درجه او چتول غواړو هغه اوچتو او یو علم والدا سشته چې د هر علم د خاوند نه ډېر اوچته. ډېر رونی اویل کو دې غلا وکړي نو ست د حیرانتیا خبره هم نه ده. د دنه مخ کې د ضرور هم غلا کړی ده. یوسف علی السلام داوی دا خبره پزړه تیر کړه. حقیقت یې هغه تخکارا نکړو. پس په خلای دومره قدر لا اویل چې تاسو ډیر خراب خلک یې. زما په مخ کې چې په ما باندې کم الزام تاسو لګوي داغه حقیقت الله خپې جنې. هغه اویل اے سردارا د اختیار خاوندا د دې پلار ډیر بوډا سړی دی. د دې پځه یو تن په مونږ کې ایثار کړه. مونږ وینو چې ته ډیر نیک انسان یې. یوسف علی السلام اویل پناه غواړم په الله پوری بل څوک مونږ څنګه ایثار ولې شو چې د چا سره مونږ مال مونتلې دي چې داغه پځه بل څوک ایثار کړو نو مونږ خو به ظالمان یو. کله چې هغه د یوسف علی السلام نا امید شو نو یو ګټ تلاړل او په خپلو کې مشوره وکړه. په هغه کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه اویل تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې څه وعده غوښتلی ده او د دې نمخ کې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې دي هغه هم تاسو ته معلوم دي. اوس حضور د دې زینا هرگز نظم چې ترسو پوری زما پلار ماته اجازه را نکړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی. تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته ووایئ چې بابا جی ستاسو خو غلا کړی ده. مونږه هغه په غلا کولو لیدلې نه دی. څه چې مونږ ته معلوم شوی دی بس هغه درته بیانوو او د غیب نگرانی خو مونږه نشو کولای. د هغه کلی د خلکو نه تاسو کړه په کم کلی کې چې مونږ وو د هغه قافلې والو نه تاسو کړه چې د کمی قافلې سره مونږ راغلی یو. مونږ په خپل خبره کې بالکل رښتینی یو. پلار چې دا خبره واوریدا نو ویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو بل لوی خبره اسانه کړه. خدا په دې به هم ز صبر وکړم او خو صبر وکوم. امید دې چې الله هغه ټول زما سره میلاو کړي. هغه ته هر څه معلوم دي او داغه ټول کارونه د حکمت دي. بیا داغه د طرف نه مخ واړو او کېناستو او ویل چې هاي یوسفه او هغه په زړه دننه غم تیرو او د ډېر غمې سترګې سپینې شوې وي. زامن ورته ویل د خدای د پاره ته خو بس په مخه یوسف یادوي. خبره دل راغلی دا چې داغه په غم کې بخپل ځان رنځور کړي یا بخپل ځان هلاک کړي. هغه ویل زه د خپل پریشانای او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نکوم او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه یې. زما بچو لار شي د یوسف او داغه د رور څخه تلاش وکړي. د الله د رحمت نه نا امید کېږئ ما. داغه د رحمت نه خو بس کافران نا امید وي. کله چې دا خلک لاړل او د یوسف علی السلام مخ ته ورغلل نو دوی عرض وکړو چې اے سردارا د اختیار خاوندا مونږ او زمونږه د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سمامول شان سرمایه راوړی دا. مونږ لا ډېر غل راکړه او مونږ له خیرات راکړه. الله خیرات ورکوونکو لا جزا ورکوي. چې دای واوریدل نو یوسف علی السلام ټینګ نشو او ویل تاسو ته دا هم څه پتهشته چې تاسو د یوسف او داغه د رور سره سکړی وو کم وخت چې تاسو ناپوه وای. هغه په حیرانتیا سره ویل هاي ولی تو یوسف یسو؟ هغه ویل چې آو زه یوسف یم او دا زما رور دی
الله په مونږ باندې احسان وکړو حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلقو بدلا نه ضایع کیږي هغه وویل قسم په الله چې الله تعالی په مونږ باندې فضیلت درکړو او واقعي چې مونږ خطاکار وو یوسف علی السلام جواب ورکړو نن پتا سو هیڅ گرفت نشته الله دې تاسو معاف کړي هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی زئی زما دا قمیص وېسي او زما د پلار په مخ باندې واچوي داغه نظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خپل راولای هر کله چې دا قافله د مصر نه روانه شو نو د دې پلار په کنعان کې ویل د یوسف بوی را باندې لګي خو حسینا چې تاسو دا وایي چې د بوډاوالي د وجنا بیا عقل شوي دی د کور خلکو ویل قسم په الله چې تلا هغه سي په خپل پخوانه سودا کې پروتي بیا چې کلا زيري والا راغې نو هغه د یوسف علی السلام قمیص د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچو او په هغه ساعتي په سترګو کې نظر واپس راغې نو هغه بیا ویل نو ما تاسو ته نو ویلي زه د الله د طرف نه په هغه څه پوهېږم چې تاسو په نه پوهېږئ ټول ویل بابا جانا ته زمونږ د ګناهونو د بخانه د پاره دعا وغواړه واقعي چې مونږ خطاکار وو هغه ویل زه خپل رب ته ستاسو د پاره د معافی درخواست وکړم بشکا هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی بیا چې کلا هغه ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته ویل زئی اوس خار ته نه نوځي کدا الله خوخوي نو په امن کې به اوسېږي خار ته د ننو تلو نو رستو هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې به اختیار په سجده ټیټ شول یوسف علی السلام ویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلې وو زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو داغو احسان دی چې هغه زو د قید خانه نه راوستم او تاسو د سیران راوستای او زما سره یو ذکرې حال دا چې شیطان زما او زما درونو په منځ کې فساد اچولې وو حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کوي بشکا هغه خپوها او حکمت والا دی ای زما ربا تا مالا حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته درسېدلو پوهه او خودلا اے د ځمکې او د اسمان خالقا هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرستی زما خاتمه په اسلام باندې وکړي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا قصه د غیب د خبرونو نه ده چې مونږه تا د وحی په ذریعہ درلېګو کنه نو ته خو په هغه وخت کې نه وې کله چې د یوسف رونو په خپلو کې په اتفاق سره سازش کړي وو لیکن ته کو هر څومره غواړې خو په دوی کې اکثر خلک منون کې نه دي حالکه ته په دې خدمت باندې د دوی نه سو اجرت هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د دنیا د خلکو لپاره عام دی پزمکا او اسمانونو کې څومره ډېری نخې دي چې دا خلک پرې تیریږي او هیڅ توجه ورته نه کوي په دوی کې اکثر خلک الله مني خو په داسې طریقه چې دا سره بل څوک شریک وي آیا دوی بیغم دي چې ګني د الله د عذاب سو مصیبت به په دوی را نشي یا به پری په بے خبرۍ کې د قیامت ساعت ناڅاپه را نشي تو دوی ته صفا وایا چې زما لار خدا ده زه خلق الله تعالی بلم زه په خپل هم په پوره رڼا کې خپل لار وینم او زما ملګری هم او الله پاک دی او د شرک کوونکو سره زما هیڅ واسطه نشته اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې مون کم پیغمبران لېږلي وو هغه هم ټول انسانان وو او هم د دې کلو اوسیدونکو وو او هم هغه تبا مونږه وحی لېږلا آیا ولی دا خلک پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر رانغی کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي یقینا چې د آخرت کور د هغه خلکو لپاره نور هم زیات بهتر دی چې د پیغمبر خبره ومنله او د تقوا په لار روان شو آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ د مخکینو پیغمبرانو سره هم داسې شوی دي چې هغه ډېره موده نصيحت کولو او خلکو خبره نه اوریدله
انتر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامید شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو بیا چې کله داسې موقع راشي نو زمونږ دا قاعده ده چې مونږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو نه خو زمونږ عذاب څوک لري کولای نشي د مخکینو خلکو په دې قصو کې د عقل والو د پاره عبرت ده دا چې په قران کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوی خبرې نه دي بلکې چې کم کتابونه د دنه مخ کې راغلي دي دا داغه تصدیق ده او د هر څه تفصیل ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت ده